زه به راته یو درې قطعې ووایم او بیا به پسې یو زوړ غزل چې ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ څه وایي ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ څه وایي چې د شپېلۍ په غږ یې ګډ نه کړم نو شپون پسه شوم او زه خو به غرونه ماتوم مخکې به لار جوړوم چې زه د سختو نه یریږم نو پښتون پسه شوم ډېره مننه یوه بله قطره چې هغه د خدای په مخلوق څه مین و هغه د خدای په مخلوق څه مین و هغه ښایسته خلک په ګور کې پروت دی او خدای یادوي خو خدای دې ونه پیژن خدای یادوي خو خدای دې ونه پیژن د خدای مخلوق د نه په اور کې پروت دی یوه بله قطره چې دغه ځای پاک نه شوې نو چې کوم ځای به پاکېږي چې دغه ځای پاک نه شوې نو چې کوم ځای به پاکېږي شیطان درته دا څه شی دی په سر کې اچولی او چکر دې د کعبې شریفې وکړو خو چې راغلې چکر دې د کعبې شریفې وکړو خو چې راغلې او مخلوق دې د خدای واړه په چکر کې اچولی دا د 2017 یو زوړ غزل لی بس راواغوښمای دا به ورته ووایم چې خان به دې ومنم خو خانه زړه دې خان دی نه دی خان به دې ومنم خو خانه زړه دې خان دی نه دی ستا دغه کلی چې دی ستا په سر ودان دی نه دی خان به دې ومنم خو خانه زړه دې خان دی نه دی ستا دغه کلی چې دی ستا په سر ودان دی نه دی او د هغې حسن د جاگیر خوب ویني منمه خو د هغې حسن د جاگیر خوب ویني منمه خو لکه د ټیک دی ټکېدلی پسندان دی نه دی هغې حسن د جاگیر خوب ویني منمه خو لکه د ټیک دی ټکېدلی پسندان دی نه دی او د درنده په خوی دی پای چې زمونږ په وینو د درنده په خوی دی پای چې زمونږ په وینو په جوسه ښه ښکلی انسان دی خو انسان دی نه دی د درنده په خوی دی پای چې زمونږ په وینو په جوسه ښه ښکلی انسان دی خو انسان دی نه دی او ستا د ځوانۍ خبرې څنګه ومنم څه ومنم څنګه ومنم ستا د ځوانۍ خبرې څه ومنم څنګه ومنم تا چېرته کړی په دې ژوند کې کار د ځوان دی نه دی ستا مننه ستا د ځوانۍ خبرې څه ومنم څنګه ومنم تا چېرته کړی په دې ژوند کې کار د ځوان دی نه دی او ای ما ته هر وخت د نیکۍ قصې کوونکې وروره ای ما ته هر وخت د نیکۍ قصې کوونکې وروره د خدای مخلوق چېرته کې ستا نه په امان دی نه دی ای ما ته هر وخت د نیکۍ قصې کوونکې وروره د خدای مخلوق چېرته کې ستا نه په امان دی نه دی او ته د چندې په نوم خیرات له هره دره غواړې ته د چندې په نوم خیرات له هره دره غواړې تا دا منلی دی چې خدای روزي رسان دی نه دی ته د چندې په نوم خیرات له هره دره غواړې تا دا منلی دی چې خدای روزي رسان دی نه دی او خوشحالۍ خپلې چې د بل په خوشحالۍ زیاروي خوشحالۍ خپلې چې د بل په خوشحالۍ زاروي قیسه ته څه ګڼې چې دا ګینې تاوان دی نه دی ډېره ډېره مننه